السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله دې وکړي چې ټول لیدونکي او اورېدونکي چې هر چیرې وي جوړ او روغ وي. درنو دوستانو، نن غواړم چې داسې یو سوال مطرح کړم چې د هر ځوان او د هر مسلمان ذهن ته حتما راغلی. په ټوله کې مسلمانان نن ولې په انحطاط کې قرار لري؟ ولې مسلمانان او اسلامي ټولنې نن داسې په رکود حالت کې شتون لري؟ ولې هغه برم او هغه عزت، هغه وقار یا هغه تمدن چې د مسلمانانو په صدر کې و، هغه تمدن نن نشته. نن مسلمانان مطابق د وخت ولې ټکنالوژي نه لري؟ مطابق د وخت د عصر ولې مسلمانانو پرمختګ نه دی کړی؟ اسلامي هیواد به په ټوله نړۍ کې وګوري چې دوی ځپل شوي، دوی وهل شوي، دوی ټکول شوي. هر چیرې چې مسلمان اوسي په مختلفو نومونو باندې به د دوی توهین کیږي. ولې دا حالت دی؟ علماو ډېر علتونه او اسباب بیان کړي او همدا سبب تاسو ته زه واضح کوم. ځکه مسلمانان په داسې حالت کې قرار لري چې دوی اسلامي اخوت نه لري. هغه اسلامي اخوت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جسد ته تشبیه کړی. د مسلمانانو ټول انځور یې لکه د یو جسد مثال دی. که چیرته په دې جسد کې یوه عضو هم خراب شي نو ټول جسد یې نارام. او الله سبحانه وتعالی هلته په قرآن کریم کې یو لنډ مسیج اسلامي ټولنې ته ورکړی: انما المؤمنون اخوه. بېشکه مسلمانان سره ورونه دي. نن څنګه دغه اخوه کلمه او انما چې دا د تأکید او د حصر دپاره ده، نن که د علماو نه پوښتنه وشي چې د دغه آیت تفسیر په اسلامي ټولنه کې تطبیقي جنبه چیرته ده؟ او دغه رسول الله انځور چې د مسلمانانو ټول مسایل یې د مسلمانانو ټول اجتماعي مسلمان یې د یوه جسد په صفت معرفي کړی: ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والهموم. د مسلمانانو مثال به ته وګورې. مسلمانانو مثال داسې دی په مهربانۍ کې، په عطوفت کې، په لطف کې، په بخشش کې، لکه د یوه جسد. کله چې په یوه عضو باندې درد راشي، د دې مثال داسې دی لکه ټول جسد چې نارام دی. او نن په اسلامي ټولنه کې د اسلامي ځمکې باندې مسلمانان په هر لحظه کې نن شهیدانېږي. مسلمانان ته خاورو لاندې کېږي. مسلمانانو وقار نشته. هلته مندې بورېږي، هلته مندې کونډې کېږي، هلته ماشومان یتیمان کېږي، هلته خلک په اور باندې کباب کېږي. اوس فلسطین حالت وګورئ. قرون وسطا کې یو جنګ 7000 مسلمانان دوی شهیدان کړي. د صلیبیان یو لکه په بل جنګ کې 11مه پېړۍ کې 11مه اخره کې مسلمانان یې نن دوی کباب کړي دي. عین هماغه تاریخ نن بیا تکرارېږي. چیرته دی د اخوت؟ چیرته دی ورورګلوي؟ چیرته دی دغه آیت انما المؤمنون اخوه؟ کیف اخوه؟ او چیرته دی هغه عملی مثال د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اسلامي ټولنه د مسلمانانو حالت د یو جسد په شکل تشبیه کړی؟ نن چیرته دی هغه درد؟ نن چیرته دی هغه مثال؟ نن چیرته دی هغه څړیکه چې د مسلمانانو وجودونه کې پیدا شي او موږ یې وګورو که نه چې مسلمانانو که جسد واحد. نن خو مرزونه ځان ته جوړ کړي دي. دوی به وي که نه تمدنونه یې جدا کړي دي، مدنیتونه یې جدا کړي دي په مختلفو نومونو باندې. د مسلمانانو ترمنځ مسلمان به باید داسې یو مجوز ولري چې بل هېواد ته باید یو جواز یو شی ولري. حالته چې همدغه کافر نن که د اوس غربي ټولنې ته اروپا ته وګورئ، دوی به په خپل منځ کې دوی به په تذکرو باندې اوړي راوړي. دوی به نه ویزې ته ضرورت وي، نه به پاسپورټونو ته ضرورت وي. او اسلامي ټولنه بیا برعکس. او همدغه مثال د مسلمانانو په اسلام کې دی. الله جل جلاله دې وکړي چې دغه حالت او دغه بد او دغه رکودي حالت د مسلمانانو د دې انحطاط حالت نن بیرته داسې یو حالت ته واوړي چې ځوانان او مسلمانان یو وخت کې د یو نظام داسې یو نظام چې د مسلمانانو ټول حقوق عزت یې ټول پکې ونغښتل شي. او داسې موږ تاسو داسې د یو نظام خاوندان اوسو په اسلامي نړۍ کې په ټوله کې مسلمانان هر چیرې چې وي یو بل ته د ورور په سترګه وګوري او دغه حدیث او دغه آیت ته په یقیني معنا باندې علما، مشایخ، عوام ټول یې په خپل ځانونو کې دا تطبیق کړي. السلام علیکم.